وبخښئ. سلام، زه نن نوملیکنه کوم. راته ویلی سې چې څومره لګښت لري؟ هیڅ نه، دا وړیا ده. هیڅ نه؟ دا وړیا ده؟ حیران شوئ؟ زه هم. په جرمني کې د پوهنتون زده کړه تقریبا په بشپړه توګه وړیا ده. له همدې امله دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دا هیواد د مطالعې لپاره په نړۍ کې یو له خورا مشهورو هیوادونو څخه دی. په آلمان کې د زده کړو په هکله ځینې نور شیان هم شته چې ډاډه یم تاسو پرې نه وئ خبر. ډېر مهم شی چې په آلمان کې د زده کړو په اړه پرې تاسو پوه سئ دا دی چې په دولتي پوهنتونونو کې حتی د بهرنیو زده کوونکو لپاره هم د زده کړې فیس نشته. په هر سمستر کې ډېر لږ لګښتونه شتون لري، شاوخوا 200 څخه تر 400 یورو، مګر دا لګښتونه د نورو شیانو لپاره دي. د بیلګې په توګه د ترانسپورت او محصلینو د اتحادیو لپاره. جرمني د لوړو زده کړو لپاره 400 څخه زیات مؤسسات او پوهنتونونه لري. پوهنتونونه اکاډمیک محوریت لري، په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو مؤسسې او پولی تخنیکونه بیا پر عملي مهارتونو تمرکز کوي، خو تحصیلي اسناد یو شان دي. په جرمني کې د لیسانس دوره معمولا 6 سمسترونه یا 3 کاله وي، مګر د ډېری محصلینو لپاره دا کورس 8 سمستره دوام کوي. که دا لږ ډېر وخت ونیسي دا معمولا کومه ستونزه نه ده. په جرمني کې شاوخوا 9 میلیون بهرني محصلین شته چې ډېری د نورتراین ویسټفالن په ایالت کې زده کړه کوي. د بهرنیو هیوادونو محصلین دلته د بورسونو، مشورې ترلاسه کولو، د لومړنیو ګامونو او اوسېدو په هکله ډېر ملاتړ ترلاسه کوي. جرمنیان هم په بهر کې زده کړې خوښوي. د ایراسموس زده کوونکو شمېر مخ په ډېرېدو دی. د اروپایي ټولنې دا برنامه محصلینو ته دا فرصت برابروي چې د یو سمستر یا یو کال لپاره بهر زده کړه وکړي. تاسو حتی مالی ملاتړ هم ترلاسه کوئ. ما دلته په برلین کې ایراسموس له طریقه زده کړې وکړې. زده کړه وړیا ده، مګر د ژوندانه لګښت په میاشت کې شاوخوا 1000 یورو دی او په دې پورې اړه لري چې چیرې اوسېږئ. په دې کې د خونې کرایه، خواړه او درسي کتابونه شامل دي. له همدې امله ځینې محصلین د نیم وخت کار لري چې دغه لګښتونه پوره کړي. ستاسو په هیواد کې څه ډول دی؟ اوس به د محصلینو ټولنې ته لاړ شم. دا د محصلینو لپاره مهم سازمان دی. ما هلته له جانا یودیش سره ولیدل. هغه د محصلینو هر ډول پوښتنو ته ځوابونه وایي. آیا د نړیوالو محصلینو لپاره کومې لارښوونې لرئ؟ نوملیکنه د اوسېدو ځای ترلاسه کولو تضمین نه دی. ډېر یې په دې نه پوهېږي او ماته برېښنا لیکونه راولیږي لکه زه به راتلونکې اونۍ هلته راشم. مهرباني وکړئ ماته زما خونه وښایاست. او بیا له بده مرغه زه باید ووایم لیلیه شتون نه لري، تاسو ناوخته غوښتنه وکړه. مهرباني وکړئ آزاد بازار ته مراجعه وکړئ. ډېری محصلین په ګډو اپارتمانونو کې ژوند کوي، خو ورځ تر بلې دا ځایونه ګرانېږي. منشن او شټوټګارټ د زده کړو لپاره خورا ګران ښارونه دي، ورپسې برلین دی. د ختیځ جرمني ښارونه بیا ارزانه دي. اوس د الماني لغاتون وخت دی. پر الماني ژبې بشپړ تسلط الزامي نه دی، ځکه چې انګلیسي ځانګړي تخصصي کورسونه شته او یا هم تاسو کولی شئ په انګلیسي ژبه امتحان ورکړئ. په هر صورت د ډېری پوهنتونونو اصلي ژبه الماني ده، نو دا 3 کلمې کولی شي د پیل لپاره له تاسو سره مرسته وکړي. هورزال په مستقیم ډول د دې ترجمه د اورېدو خونه ده، مګر اساساً دا د لیکچر ته لار دی. منزا د هغه کانتین یا ځای دی چیرې چې محصلین خواړه خوري. ایرسټي دا د لومړي سمستر د محصلینو لپاره د مخفف په توګه کارول کیږي. زه غواړم د پوهنتون د ژوند په اړه په برلین کې د 2 محصلینو څخه واورم چې د زده کوونکو کمیسیون غړي دي. ستاسو لپاره په عمومي ډول د محصل ژوند څنګه دی؟ آیا تاسو کوم فرعي یا نیمه ورځ کار لرئ یا تاسو ډېر مېلمستیاو ته ځئ؟ زما په څېر ډېر زده کوونکي فرعي کار لري. دا د یوه توازن ساتلو په څېر دی. تل اسانه نه وي، په ځانګړې توګه د ازموینې په جریان کې. زه واقعا د هغه څه څخه خوند اخلم چې زه یې مطالعه کوم، نو زه له دې څخه ډېر فشار نه احساسوم. زه ډېر بیر څښم. تاسو اړتیا نه لرئ چې دا وکړئ او تاسو باید د دې کولو لپاره د فشار احساس ونه کړئ، مګر دا د نویو خلکو سره د لیدلو یوه ښه لار ده. تاسو باید شپېته وپېژنئ. په برلین کې شپېتي دا یو کیوسک دی. ځینې شپېتي خپل ډي جې او میوزیک هم لري. تاسو له خلکو سره څنګه وینئ؟ دا کلیشه‌ایي خبره چې آلمانان ډېر دلسرده وي ښایي د ځینو بهرنیو محصلینو په اړه صدق وکړي. خو زه فکر کوم که تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ، موږ چیچل نه کوو. اصل کې ډېر ښه خلک یو، خو لږ شرمندوکه یو. شخصا ما په جرمني کې له زده کړې سره مینه لرله، دومره ډېره چې ما پرېکړه وکړه چې دلته په دایمي توګه واوسېږم. دا حقیقت چې زده کړه وړیا دی یقینا یو لوی فرصت دی، مګر عالي برنامې او ډېر ملاتړ